د درسره یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه. بریالۍ څېرې او سختې ورځې کتاب درته وړاندې کوم. دا کتاب حسیب نورمل ژباړلی دی او زه صدیقه ملکزی درته وړاندې کوم. د کتاب څلورمه برخه ده چې د نړۍ مشهور فوټبالر لیونل میسي ژوند او سختو ورځو ته ځانګړې سوې. هیله ده چې تر پایه می ملتیا وکړئ. لیونل میسي د فوټبال هغه بریالۍ لوبغاړی چې په لومړیو کې د هیچا ملاتړ ورسره نه و. د فوټبال مشهور لوبغاړی لیونل میسي په 1980 کال د ارجنټاین په روساریو ښار کې زیږېدلی دی. میسي 2 ورونه او یوه خور لري چې ورونه یې تر د مشران دي چې رودریګو او ناتیاس نومیږي او خورې ماریا سل نومیږي. د میسي پلار د اوسپنې په یوه شرکت کې مدیر و او مور یې په یوه کور کې نیمه ورځ صفاکاري کوله. د میسي والدین د ایټالیا دي چې نیکه یې انجولو میسي نومیدو چې په 1883 کال کې ارجنټاین ته کډه سوی دی. د میسي د کورنۍ سپورټ فوټبال و. میسي ډیر کوچنی و چې له ورونو سره یې فوټبال کولو. داسې هم ویل کیږي چې پلار یې یو وخت د یوه محلي فوټبال کلب روزونکی و. میسي په 15 کلنۍ کې ګراندولي په ټیم کې لوبه پیل کړه چې هغه وخت کې یې پلار د یاد ټیم روزونکی و. هغه په دې ټیم کې تر ټولو کوچنی لوبغاړی و. میسي یو زړور ماشوم و. له هیڅ شي یې ویره نه لرله. هغه به داسې فوټبال کولو لکه په دې برخه کې کلونه روزل سوی دی. میسي په 1995 کال کې بیا د ارجنټاین نیولیز اولد بیوز ټیم سره یو ځای سو. څه وخت وروسته میسي په یاد ټیم کې ښه وځلید. میسي په ډیر کم وخت کې ځان د فوټبال په ډګر یو بااستعداده او ځیرک لوبغاړی ثابت کړ. میسي به تل د لوبو په میدان کې پرته له کومې ویرې او ډاره لوبېده. هغه به حتی په دواړو پښو توپ ته ګزار ورکولو. ویل کیږي چې تر ښې پښې یې چپه پښه قوي ضربه لري. میسي د ښه پاسونو په ورکولو کې نوم لري. په 11 کلنۍ کې ډاکټرانو دا تشخیص کړه چې میسي د ودې د هورمونونو کمبود ناروغي لري. د درملنې لګښت یې په میاشت کې له 500 نه تر $1000 کېدو. د میسي کورنۍ د درملنې توان نه لرلو. بالاخره د هغه وخت د بارسلونا د فوټبال ټیم مدیر کارلس رکساجې د درملنې لګښت په دې شرط په غاړه واخیست چې کورنۍ به یې اسپانیا ته کډه کیږي. د میسي کورنۍ همداسې وکړل. اسپانیا ته کډه سوه. په اسپانیا کې په یوه کوچني کور کې میشت سول. پلار یې ځان ته دنده پیدا کړه او اولادونه یې په یوه نږدې ښوونځي کې شامل کړل او میسي د بارسلونا فوټبال ټیم غړی سو. میسي په لومړي ځل الباستا بالومپي فوټبال ټیم پر وړاندې یو ګول ووهلو. په دې وخت کې میسي د بارسلونا فوټبال ټیم تر ټولو ځوان لوبغاړی و. په دویم ځل یې د نایجیریا ټیم پر وړاندې 2 ګولونه ووهل چې له دې سیالۍ وروسته بارسلونا ټیم له میسي سره د 8 کلونو لپاره قرارداد بیا تمدید کړ. له دې وروسته میسي ته د بارسلونا په ټیم کې د یوه بهرني وګړي په سترګه نه کتل کېدل. میسي په 2010 2011 او په 2012 کې په زړه پورې لوبې وکړې او غوره جایزې ترلاسه کړې. هغه تر دې دمه د طلا 3 بوټونه او 6 توپونه ګټلي دي. میسي اوس په نړۍ کې یو شتمن لوبغاړی هم یادیږي چې له ګڼو خیریه بنسټونو سره مرستې هم کوي. د میسي سختې ورځې. میسي هم یو د هغو کسانو څخه دی چې سختې او ستونزمنې ورځې تر شا پرېښې دي او ځان یې د بریا او شهرت تر پولو ورساوه. میسي چې کوچنی و له فوټبال سره یې زیاته مینه وه. هغه به کور، لارو او کوڅو کې فوټبال کولو. په لومړیو وختونو کې د ده لپاره مناسب ځای نه و چې دی پکې خپلې لوبې او فوټبال وکړي.
خو له فوټبال سره یې لیونۍ مینه د دې سبب سو چې په یوه محلي فوټبال کلب کې شامل سي، خو په کلب کې د هیچا چلند ورسره ښه نه و. په 11 کلنۍ کې ډاکټرانو دا تشخیص کړه چې میسي د ودې د هورمونونو ناروغي لري. هغه وخت میسي د کورنۍ بد اقتصادي وضعیت کې و. د میسي د درملنې وسې نه لرلو. بالاخره د بارسلونا ورزشي کلب مدیر کارلس ریکساج د درملنې لګښت په دې شرط په غاړه واخیست چې اسپانیا ته به کډه کیږي او هلته به له دوی سره په ورزشي کلب کې لوبیږي. میسي همداسې وکړل. بېوسۍ کډوالۍ ته اړ کړل. میسي ته په لومړۍ سیالۍ کې وویل سول چې ته نسې کولی چې ښه لوبه وکړې ځکه ته ډېر ضعیف یې، ستا وجود د دې ظرفیت نه لري په میدان کې په سمه توګه توپ ولوبوې. میسي هغه وخت په سیالۍ کې ګډون ونه کړ. میسي ته چې کله دا وویل سول نو هڅې یې لا ګړندۍ کړې او تمرین یې زیات کړ. دا چې د میسي وزن کم و او له وجود نه ضعیف ښکارېدو نو هغه ته یوازې د ورزش استادانو نه بلکې ډېرو ملګرو او فوټبال ټیم لوبغاړو به ورته ویل چې ته کله لوبه نسې کولی. خو هغه د خلکو په خبرو پسې نه ګرځېدو. هغه تل په دې فکر کولو چې څنګه ښه لوبه کولی سي. میسي به په کم وزن او ضعیف وجود داسې لوبه کوله چې ټول به ورته حیران ول. میسي له غربت، جسمي ناروغۍ او د خلکو منفي خبرو سره یې بیا هم له ځانه داسې شخص جوړ کړ چې نن یې په ګرده نړۍ د خپلو بریاوو او وړتیاوو له امله پیژني. هغه اوس نه یوازې غوره او بریالۍ لوبغاړی دی بلکې د فوټبال په نړۍ کې یو شتمن ځوان هم دی.